سلام، وخت مو بخیر. ځانګړې مرکه ګورئ. مرکه مو د افغانستان د اسلامي ګوند د مشر ښاغلي انجینر ګلبدین حکمتیار صاحب سره ده. موضوعات مو د سولې په مذاکراتو کې او د حکومت په اوسني چوکاټ کې د حزب اسلامي ونډه او ځای او همدارنګه د هیواد اوسنی وضعیت او په دوحې کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روانې خبرې دي. دا چې د اسلامي ګوند ځای په دغو خبرو کې چیرته دی او موقف یې څه دی، په همدې اړه مو ځانګړې مرکه د حکمتیار صاحب سره چمتو کړې ده. حکمتیار صاحب ډېره مننه چې بیا مو وخت راکړ. تېره اونۍ د افغانستان د سولې خبرې د قطر په دوحې کې پیل شوې. د دې خوا طرف نه ډاکټر صاحب عبدالله وینا وکړه او د هغه طرف نه ملا برادر وینا وکړه. دغه ویناونه مو برداشت څه وه؟ د سولې پیام مو واخیسته ترېنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو لومړي سوال ته تر ځواب وړاندې په اجازه راکړئ زه د سولې په دې دوران کې د جنګ تشدید، بمبارۍ، تنده لهجه کارول، د جنګ شعارونه ورکول، تورې له تیکې راایستل او تیرې ژبې کارول، دا محکومه وو. پکار دا وه چې دواړه لوري مناسب دریځونه غوره کړي وي، لهجه یې هم د سولې وي او دا تشدد هم راکم شوی وي، اوس نیت ثابتولو لپاره هغه عملیات هم محکومو په کلکه یو ځل بیا چې په ترڅ کې بېګناه افغانان وژل کېږي، مخصوصا د کندوز وحشیانه عملیات ډېر زیات بېګناه ملکیان کې ووژل. د سولې په ارتباط باید ووایم چې موږ د سولې د هر مثبت اقدام ملاتړ کوو، حمایت کوو. سوله یو ضرورت ده د افغانانو او ټول افغانان سوله غواړي. امریکا هم اوس سوله غواړي او پوهېدلی چې په جنګ سره خپلو اهدافو ته په دې سیمې کې او افغانستان کې نشي رسېدلی. په جنګ کې ناکام شوي، په خپلې ناکامۍ اعتراف کوي، بل بدیل له دې نه پرته نه لري چې سوله وکړي. طالبانو سره سوله وکړه، په خپلو ژمنو یې تر ډېر حده پورې عمل وکړ، د خپلو ځواکونو لومړی جوپه یې وایستل، د دوی په ارتباط هم ژمن دي چې هغه هم عملي کوي او په صریح توګه وایي چې د راتلونکي کال تر مې پورې ثور عمل پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. په دې کې شک نه لرئ تاسې؟ زه وضعیت ته په پام سره احساس کوم چې امریکایان بل بدیل او انتخاب نه لري مګر دا چې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. عرض مې وکړو چې له طالبانو سره هغوی په خپلو ژمنو باندې عمل وکړ. طالبانو هم هغه ژمنې چې له امریکا سره یې درلودل په خپلې معاهدې کې په هغې عمل کړی. ته به ګورئ چې امریکایان راضي دي او ټرامپ خو ډېر مخکې ځي. معنا دا ده چې هغوی په خپلو ټولو هغو ژمنو باندې عمل کړی چې له امریکایانو سره یې درلودل. هغه څه چې به د ټرامپ پخواني سلاکار ویلي چې ټرامپ د طالبانو سره شریک شوی دی او د افغانستان د حکومت ضد سیاست مخ ته وړي، تاسې هم موافق یاست؟ زه د امریکا د رسمي دریځ په ارتباط عرض کوم چې رسمي دریځ یې همدا ده چې هغوی د طالبانو نه راضي دي او وایي هم په صریح الفاظو چې هغوی په خپلو ژمنو باندې عمل کړی، د دوی په خلاف عملیات ودرېدلي، د امریکایي ځواکونو په خلاف. اما دا چې غیر رسمي دریځونه څنګه دي، تفسیري څنګه دي، هلته مختلف ذهنیتونه دي. یوه ډله همداسې ده چې فکر کوي امریکا غواړي له طالبانو سره پټه معامله وکړي او دې ته ورته نور تشویشونه څرګندوي. تاسو به د بلیک واټر د رئیس وینا هم اورېدلې. دا د هغو کسانو ویناوې او تبصرې دي چې هغوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له ایستلو سره موافق نه دي او فکر کوي چې دلته ډېر لګښتونه کړي، تلفات یې ګاللي دي، په دې منطقي کې ستراتیژیک اهداف لري، له دې اهدافو نه یوه ته هم نه دي رسېدلي
او له دې منطقې نه تش لاس وتل د امریکا اعتبار او حیثیت ته هم صدمه رسوي او د ټولې ګټې چې په دې سیمه کې لري دا ګواښل کېږي. د هغوی تحلیلونه بیا بېل دي. په هر صورت عرض مې دا و چې طالبانو هم په خپلو ژمنو باندې عمل کړی چې له امریکا سره یې درلودلو په دې معاهدې کې ورته اشاره شوې. افغان ولس هم ټول سوله غواړي، نړیوال هم سوله غواړي، د دې سیمې اکثر هېوادونه هم سوله غواړي. ماته داسې برېښي چې یوازینی جهت سي په جنګ باندې ټینګار کوي، جنګي شعارونه ورکوي، د نوي جنګ لپاره تیاری نیسي او غواړي د سولې په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. اظهارات، اقدامات، تعینات، اجراءات ټول داسې شي چې هغوی له سولې ویریږي او د جنګ دوام غواړي چې هغه حکومت. ښه، حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونه په تعرضي حالت کې نه دي، دفاعي حالت کې دي. ولې برعکس تاسې ګورئ چې طالبان بریدونه کوي، په ننګرهار کې بریدونه او په نورو ولایتونو کې بریدونه چې جګړه ده، هم د دې خوا نه به بمبارۍ کېږي او وژل به کېږي، هم د هغې خوا نه. ولې د حکومت ځواکونه په ټوله کې تاسې ګورئ چې په دفاعي حالت کې دي. داسې نه ده، هغوی ګڼ شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي، تهاجمي حالت لري. دا بیله ده او عمل بیل. حکمت زه غواړم همدلته یوه خبرې ته اشاره وکړم. حکومت وایي که یو ساعت کې طالبان ورباند وکړي موږ یو ساعت وروسته ورباند ورسره کوو. هر دقیقه دوی وایي چې موږ ورباند ته آماده یاستو. په دغه نیت او ارادې باندې تاسې شک لرئ؟ زه شک هم لرم او دا نامعقوله غوښتنه هم ګڼم. یعنې څه؟ د جنګ عامل پرېږدي او د اوربند غواړي. زه فکر کوم چې په اوربند کې تاخیر مسؤلیت هم راجع دی حکومت. ښه، د اوربند مخالف یاستئ؟ زه د اوربند مخالف نه یم، زه اوربند غواړم، اما د تاخیر او ځنډ د اوربند په ارتباط د دې مسؤلیت راجع دی حکومت. باید دغه شرایط وضع کې چې په نتیجه کې اوربند ناشونی شي. طالب وایي زه اوربند ته چمتو یم، خو لومړی به د جنګ عوامل وڅېړل شي، په دې ارتباط باید دواړو لورو ترمنځ توافق وشي، له هغه نه وروسته موږ اوربند ته چمتو یو. تر ټولو زیات موږ اوربند غواړو، تر ټولو زیات وایي چې موږ له جنګ نه ستړي یو، موږ د جنګ ختمول غواړو. طالب هم دا وایي. اوس دا د دولت پورې مربوطه ده چې هغه د جنګ د عواملو، د اصلي عواملو چې که هغه وي نو جنګ نشي ختمېدلی. په دې ارتباط خبرو ته چمتو. د جنګ دولت عوامل وایي، ستاسې په نظر څه؟ اجازه راکړئ، دولت وایي چې باید اقتدار کې پاتې شي. هغوی یو نوي حکومت د اقتدار له لیږد سره مخالف او واقعیت دا دی چې له دې نه پرته سوله نشي راتلی. دا حکومت د جنګ اصلي عامل دی. د امریکایانو د ماتې عامل هم همدا دی. امریکایان خپله وایي چې زموږ د شرم او د شرمناکې ماتې اصلي او لوی عامل همدغه کمزوری په فساد کې غرق حکومت دی. حکومت دا اوس راتلونکي حکومت په ارتباط یو توافق له طالبانو سره چې دا ضرورت حتما باید وشي. قدرت باید یو نوی حکومت انتقال شي، داسې حکومت چې ټولو ته د منلو وړ وي، د جنګ زیږنده نه وي، د پردیو په لاس تحمیل شوی نه وي، د ملت ته د منلو وړ وي، د وسلوالو مخالفینو ته د منلو وړ وي. هغه د اصولاً له دې سره توافق وکړي چې موږ داسې یو حکومت منو. دا په مذاکراتو کې پرې خبرې کېږي. تر دې دمه طالبانو هېڅ کومه رسمي اعلامیه نه ده ورکړې چې څه ډول حکومت غواړي، موقت و بوري همدې حکومت سره جوړېږي. ولې مذاکرات روان دي. پاتې به شو نتیجې ته د 40 کلنې جګړې ختم ته نږدې شوي یو حکمتیار صاحب. جګړه به حتما ختمېږي، تل لپاره دوام نشي کولی. په داسې حال کې چې د جنګ یو لوی لوری، یو مهم اساسي لوری چې دا دوم پړاو د جنګ چې له شوروي اتحاد نه ورته په میراث پاتې شوی، ناټو چې د جنګ اصلي طرف ته، د دې 20 کلونو جنګ اصلي طرف ته، هغه مجبور دی چې د افغانستان خپل ځواکونه وباسي او د جنګ یو اصلي عامل هم منتفي شي. دې ته په پام سره زه باور لرم چې موږ به حتما یو ورځ او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د جنګ د خاتمې شاهد. طالبانو سره سوله په افغانستان کې د جګړې د ختم په معنا ده؟ یقینا چې که دا سوله صادقانه وي، دواړه لوري په صادقانه توګه سولې ته چمتو شي، سره له دې چې د جنګ نور عوامل هم شته، دلته نور ځواکونه هم په دې جنګ کې دخیل دي او دا جنګ تر ډېره حده پورې د افغانانو له
مهار او کنټرول وتلی ده د استخباراتي شبکو په لاس کې ده. دا یو نیابتي جنگ ده. په دې کې ګڼ شمېر استخباراتي شبکې لاس لري، اوږد لاس لري، او دا څو کلونه یې په دې جنګ باندې پانګونې کړې دي. هغوی نه پرېږدي چې سوله راسي. د سولې په وړاندې به خنډونه را پیدا کوي. سره له دې ټولو زه باور لرم چې که افغانان په صادقانه توګه په خپلو منځونو کې توافق وکړي چې دا جنگ ختموو، خپل مسؤلیت ادا کوو، د خدای په وړاندې هم د خپل مظلوم ولس په وړاندې هم، او راتلونکي نسلونو ته د جنگ نه فارغ افغانستان مستقل، آزاد، خپلواک، چې دلته بهرني ځواکونه حضور ونه لري، نه مرئي حضور او نه نامرئي حضور، څرګند حضور او نه پټ، دغسې افغانستان جوړو. که په دې ارتباط افغانان صادقانه توګه هڅه وکړي، زه باور لرم چې موږ سولې ته رسېدو. بیرته به لاړ شم هغه افتتاحیه غونډې ته د صداقت خبره چې کېږي، هغه فضا مو ولیده، تاسې افتتاحیه غونډه مې ولیده، بیا خبره اشاره کوم د ډاکټر صاحب عبدالله وینا ته او د ملا برادر وینا ته، او تر دې دمه چې د پروسه 11مه ورځ تر دې دمه راغلې، صداقت مو پکې ولیده، تر دې دمه صداقت فضا کومه وه؟ ما ته ملا برادر وینا هم جالبه برېښېده، او تر ده هم بیا یو بله وینا د شیخ عبدالحکیم چې اوس د طالبانو د پلاوي مشري لري. ما ته د دوی دواړو ویناوې داسې معلومېدلې چې هغوی واقعا او په صادقانه توګه غواړي چې سوله راشي. دې لوري ته متاسفانه چې اظهارات ټول متشتت دي. دلته وحدت فکري نشته، وحدت نظر نشته. حکومت دې ته چمتو نشو چې یو دلته یوه سیاسي اجماع رامنځته کړي، او د سولې په ارتباط د ټولو لورو، کوم چې په حکومت کې شامل دي او کوم چې له حکومت نه بهر دي، اپوزیسیون هم په دوی سره یو سیاسي اجماع رامنځته کړي، د مختلفو ګوندونو نظریات توحید شي، د سولې په ارتباط موږ یو واحد موقف ولرو، یو واضح عملي طرح ولرو. صحیح، ولې دغه اجماع تاسې په جرګې کې ونه لیده، بې له تاسې ټول سیاسیون هلته راټول شوي وي او تاسې حضور نه درلود؟ دا اشتباه ده، داسې حقیقت نه لري. اپوزیسیون نه هېڅوک نه و. ټولو ګوندونه چې په حکومت کې شامل نه دي او اعتراض لري په دې وضعیت، تغییر غواړي، د جنگ خاتمه غواړي، له همدې خاطر له دولت سره فاصله لري، دوی په دې سره هغه کې حیات کې شامل نه وو. لومړی باید دلته د تصمیم یو مقتدره مرجع جوړه شوې چې د سولې بهیر د یو لوري په انحصار کې نه وای، چې د ویتو حق یې مصالحې عالي شورا د سولې وزارت شتون لري. خو دولتي ادارې دي، دا د دوه لورو ترمنځ سهامي شرکت دی، دا سیاسي اجماع نه ده، په دې کې ټول ګوندونه شامل نه دي، د ټولو نظریات په دې کې نه تمثیل کېږي. دلته د تصمیم مرجع پکار ده، وزارت نه، داسې مرجع چې د دولت د عالي شورا نوم ورکړی شي او هغه به په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د وروستي تصمیم صلاحیت لري. تر څو چې دغسې یو مرجع نه وي رامنځته شوې او د سولې بهیر د یو لوري په انحصار کې، او هغه لوری هم داسې چې هغه د جنگ دوام غواړي، ټولې ګټې له جنگ سره غوټه کړي دي، جنگ ورته اقتدار بخښلی ده، جنگ ورته اشرافي ژوند بخښلی ده، امکانات یې په لاس کې ورکړي دي، په هېڅ صورت کې دا مزایا له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي. تر څو چې د سولې لپاره دغسې یو سیاسي اجماع سره دغسې یو عالي شورا چې د تصمیم وروستۍ مرجع څوک د فیصلو د ویټو کولو حق ونه لري، هماغه د سولې په ارتباط تصمیم ونیسي، هماغه د سولې طرح جوړه کړي، هماغه د دې لوري شرایط روښانه کړي، هماغه د طالبانو د لوري د شرایطو په ارتباط، د غوښتنو په ارتباط د تصمیم مرجع یې لومړی باید دغسې مرجع رامنځته. زه اوس پوښتنه کوم، دا هیئت چا لیږلی، چا جوړ کړی، له کومې طرحې سره تللی دی، د دې لوري سرې کرښې څه دي، غوښتنې یې څه دي، او دا د چا په استازیتوب دا غوښتنې ټاکل شوې دي. دا اوس چې دا هیئت به له اخوا نه پوښتنې کوي د طالبانو د غوښتنو په ارتباط، دې ځواب به څوک وایي؟ دا مدیریت د ټولې سولې د بهیر د چا په لاس کې ده؟ واقعیت دا ده چې دغسې یو مرجع دلته نشته. مصالحې عالي شورا او ولسمشر وایي چې وروستۍ پرېکړه به خلک کوي، لویه جرګه یا پارلمان؟ نه، د سولې عالي شورا سته، د مصالحې عالي شورا سته، تش په نامه د دوو لورو ترمنځ یو بل سهامي شرکت جوړ شوی ده. موږ په دې کې نه یو، زموږ په څېر نور ګوندونه په دې کې نه دي، دا د ټولو استازیتوب نه کوي. تر څو چې دا مصالحتي شورا د مصالحې عالي شورا مشورتي شورا وي، نه تصمیم نیونکې شورا چې اقتدار
صلاحیت ولري وروستۍ پرېکړه به هغه کوي. دا یو دولتي اداره ده، د حکومتي اداره ده، د حکومت نظریات به تمثیلوي او دغه د هدایت مطابق به عمل کوي. صحیح. په ټوله کې خوشبین نه یاست دغه پروسه چې اوس پیل شوې آیات چې لاړ دی دوحې ته 10 ورځې کېږي مذاکرات پیل شوي دي، یعنې خوشبینه نه یاست چې دغه پروسه به نتیجې ته رسېږي؟ باور مې دا ده چې دا لوری سوله نه غواړي. هیئت یې همداسې جوړ کړی د هغوی ترمنځ اصلا هېڅ وحدت نظر نشته. پوهېږم نه چې هلته به څه وایي او د معلوماتو له مخې ویلی شم چې ځینو ته ویل شوي دي چې دغه زموږ اساسي غوښتنې او کرښې دي، نظام بقا، یعنې د دې حکومت بقا، اساسي قانون چې په دې کې تغییر نه مومي او دې ته ورته شیان. څه ول ډاکټر صاحب عبدالله په واضح ویلي چې قانون اساسي کې به تعدیل راځي؟ او خو ډاکټر عبدالله بیا په خپله په دې دا اعتراض لري چې دا مصالحتي شورا د ده له مشورې نه پرته جوړه سوې ده. هغه په خپله په دې باندې اعتراض لري او انتقاد لري. په هر صورت یعنې د یوازې د ډاکټر عبدالله قناعت کافي نه دی. هغه اوس یو جهت او نه پوهېږم چې هغه به د خپل هغه اطلاف هم ساتلی که نه. دې کې هم سوالونه شته چې هماغه د ثبات او پالنې ټیم لا په خپل حال پاتې دی که نه. هغه هم خپل شکایتونه لري، اعتراضات لري، ځینې څرګندوي او ځینې لا پټ پاتې دي. په هر صورت عرض مې دا ده چې دا لوری په مصالحې په ارتباط صادق نه پرېږي او خنډونه را پیدا کوي. لهجه یې هم د جنګ د شیشه یي قصرونو کې د جنګ ډولونه وایي او د طالبانو په خلاف داسې ولې پرون ولسمشر ویلې د سولې په ورځ چې کومه ناسته جوړه شوې وه چې موږ سوله غواړو، خو هغه سوله چې باعزته سوله وي. باعزته سوله یعنې څه؟ بیا خو دوی د باعزته سولې لپاره خپل تعبیر او تفسیر لري چې باعزته سوله دا چې دوی په اقتدار کې پاتې شي، هر کې دې ته دوی باعزته سوله. ولې د هغوی تعریف فکر کوم تاسو سره شاید فرق وي. دا ستاسو تعریف هغوی وایي چې موږ دغه خلکو لاسته راوړنې باید پکې وساتل شي، ټول افغانستان شموله سوله راشي او پوځونه پاتې شي، اردو، پولیس، ملي امنیت دا متلاشي نشي، له منځه لاړ نشي، یعنې د ساختارونه له منځه لاړ نشي. د هغوی تعریف فکر کوم دا دی. دا یو مهمه مسله ده. دا نظام باید پاتې شي او متلاشي نشي. امنیتي ځواکونه باید متلاشي نشي، هغه باید په خپل حال پاتې شي. اقتدار په داسې بڼه کې او په شکل کې له یو نه بل ته انتقال شي چې دا نظام ونه شړېږي. د امنیتي ځواکونه له هماغه برخلیک سره مخامخ نه شي چې مخکې ورسره مخامخ شي. موږ نن دوه بدیله په مخ کې لرو. واقعیت د امر ده، دوه څرګند او واضح نهایي بدیلونه. یو د چې دا نظام ونه شړېږي، د امنیتي ځواکونه چې جوړ شوي دي دا ونه شړېږي او هغه تجربه تکرار نشي چې د نجیب په خلاف دغه ملګرو کودتا وکړه او غوښتل چې په اقتدار کې پاتې شي. د نجیب له دې رایې او پرېکړې سره موافق نه و چې قدرت باید په سوله ییزه توګه یو موقت حکومت ته انتقال شي او بیا انتخابات ترسره شي. د ده حزب او ګوند د وطن حزب، مخکې نوم د پرچم حزب او وطن ګوند باندې واړولو، دا حزب په اقتدار کې د پاتې کېدو او انحصار د اقتدار باندې باید تاکید ونه کړي. نشي کېدلی، چاره له دې نه پرته نشته چې سوله ییزه لار غوره کړو او اقتدار انتقال شي او موقت حکومت. ملګرو یې ورسره ونه منل، پرچمي ملګرو یې سره ونه منل، د ده په خلاف یې کودتا وکړه. هغوی د یو ائتلاف له لارې له ځینې مجاهد ډوله ګوندونو سره هغوی ائتلاف وکړه، د جبل السراج ائتلاف، او بیا د ده په خلاف کودتا وشول او دی ونیول شو، د ملل متحد دفتر ته یې پناه یوړه او په نتیجه کې تاسو ولید چې هغه نظام هم وشړېد، هغه ټول امنیتي ځواکونه هم وشړېدل، هغه په زرګونو جهازونه او ټانکونه هم له منځه لاړل، هغه درنې وسلې، سپکې وسلې چې د نظام ته ورکړل شوې او شوروي اتحاد د هغه پوځ نه یو ځواکمن پوځ د دې سیمې یو ځواکمن پوځ جوړ کړی، کلونه کلونه په هغه باندې پانګونه کړې، هغه پوځ هم متلاشي شو او ټول وسایل امکانات تجهیزات هم. یو لار دا ده چې موږ په اقتدار کې د پاتې کېدو باندې ټینګار وکړو، یو ډله، او د اقتدار له انتقال سره په سوله ییز توګه له دې سره مخالفت. یو لار دا ده
بله دا چې په اقتدار کې د پاتې کېدو په سر باندې څوک ټینګار وکړي او طبیعي ده چې نتیجه به یې کټ مټ همغسې لکه چې د نجیب په خلاف کودتا په سبا څومره احتمال وینئ د هماغه تاریخ د تکرار؟ داسې احساس کوم چې دا دلته ځینې ګوندونه ناولې څېرې پردې پالې ډلې چې د نورو په لاس کې دي، محارم د پردیو په لاس کې ده، دریځونه مو هغوی ټاکي، ورته جهت هغوی ورکوي. دا هڅه کوي چې هماغه ترخه او خونړۍ تجربه تکرار شي، جنگ دوام وکړي او دا اردو هم متلاشي شي، امنیتي ځواکونه متلاشي شي، دا نظام هم وشړي. تاسو ته معلومه ده چې دلته ځینې هېوادونه داسې دي چې د جنگ دوام غواړي، د سولې مخالف دي. کوم هېوادونه؟ په صریح الفاظو وایم ایران د دوی په راس کې ده او په څرګنده توګه وایي چې د دې بهیر سره موافق نه دي. سولې دا بهیر باید د دولت تر مدیریت لاندې شریک نه دي او ملاحظات لري او اعتراض هم کوي او عملاً هم لګیا دي چې د سولې په وړاندې خنډونه راپیدا کړي. پاکستان څنګه؟ همداراز تاسو ګورئ چې هند د حکومت چارواکي، لوړپوړي چارواکي په خپلو خصوصي جلسو کې هم له نورو سره هم په بحثونو کې وایي چې موږ سره هند ژمنه کړې چې 70,000 ملیشې دوی ته جوړوي، تجهیز تمویل به د دوی له لوري، که امریکا درومي نو د دوی تش ځای به هند ډکوي. دا هغه خبرې دي چې دوی په واضح تور کوي. تاسو به اورېدلي، دوی په مرکو کې به هم اورېدلي، دوی په نظریات وزاراتو لیکنو کې به هم لوستلي اورېدلي. دغه لوري مامور شوي دنده او وظیفه یې همدا ده چې داسې فضا را پیدا کړي چې په سوله ییزه توګه د اقتدار انتقال. حکمتیار صاحب د هند او د ایران خبره مو وکړه، پاکستان سوله غواړي افغانستان کې؟ پاکستان اوس خو چې موږ ګورو امریکا د پاکستان له دریځ نه راضي ده. اوس چې ګورو دلته د کابل حکومت هم د پاکستان د دریځ نه راضي برشي چې ګواکې د سولې په ارتباط مرسته کوي. دلیل یې څه ده؟ حقیقت لري نه لري، له هغوی نه پوښتنه وکړئ. په هر صورت امریکا هم وایي چې پاکستان د سولې په ارتباط له دوی سره مرسته کړې ده او چېرته چې خنډ او مشکل دا پیدا شوی ده پاکستان مرسته کړې ده. ستاسو په باور پاکستان سوله غواړي؟ زه باور لرم چې د پاکستان ګټې همدا ایجابوي چې په دې منطقه کې سوله. پاکستان ته جنگ اجازه راکړئ زما خبره بیا تکرار کړم چې څه وخت مخکې زه ورباندې ملامتولم او بله ورځ چې اشرف غني عین خبر وکړه بیا چا ورباندې اعتراض نه دی کړی. ما ډېر د مخه ویلي و چې جنگ تر ټولو زیات صدمه پاکستان ته رسوي او حالت هم همدغسې یو جنگ پیل شو چې تر کراچۍ پورې ورسېد. پاکستان اوس بل بدیل نه لري مګر دا چې د سولې د بهیر حمایت او په صریح توګه هم ګورو چې هغوی د سولې د بهیر مرسته کوي، دومره چې هم د کابل چارواکي ترې راضي دي او اعتراف کوي چې هغوی مرسته کوي او هم امریکا ترې راضي. صحیح. د سولې مذاکراتو کې چې اوس د دوحې نه ریپورټونه رارسېږي وایي دوه مسلې لانجمنې شوي. یوه دا چې د مذاکراتو کوم طرز العمل چې جوړېږي پرېکړې به په حنفي فقه کېږي یا په جعفري فقه باندې، او بله مسله یې دا ده چې طالبان وایي زموږ جګړې ته د جهاد نوم ورکړل شي او حکومت وایي چې نه، کورنۍ جګړې. دې مسلې کې دغه جګړې ته ستاسې په نظر باید څه نوم ورکړل شي؟ دا خو به ډېر لوی سفاحت او جهالت دی چې څوک دا له بهره تپل شوی جنګ چې 1,60,000 بهرني پوځ دلته د کلونو کلونو لپاره په جنګ کې بوخت و او سره له دې نه څوک دې ته د کورني جنګ نوم ورکړي. یعنې څه؟ دا کوم منطق ایجابوي؟ دا کوم عقل منلی شي چې دا کورنی جنګ دی؟ دا له بهره تپل شوی جنګ ده او دې ته د کورني جنګ نوم ورکول دا حماقت او سفاحت جهاد دی. واقعیت دا ده چې دا له بهره تپل شوی جنګ دی یو، او د بهرنیانو په ضد جنګ جهاد دی، بد مقدس او سپېڅلی جهاد. نه د 20 کاله چې طالبانو جګړه کړې د حکومت مقابل کې جهاد. 20 کاله چې موږ جنګ کړی دم دا یو سپېڅلی جنګ و، او که طالبانو هم جنګ کړی دا یو سپېڅلی جنګ و. څوک هم چې په طالبانو کې د اسلام او د ایمان په حکم، کوم افغان هم چې د خپل عقیدې د خپل ایمان په حکم باندې جنګېدلی، د ازادۍ لپاره جنګېدلی، د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره جنګېدلی، غواړي چې خپلواک او آزاد افغانستان جوړ کړي،
د دوی جهاد یو مقدس او سپېڅلی جهاد دی. په دې صحیح. کې هېڅ شک نشته. طالبان که په دې خبر باندې ټینګار کوي دا د دوی حق ده. دې ته باید د سپېڅلي جهاد نوم ورکړي. د اسد په 1996 کال تاسې کابل کې خپلو پلویانو ته وینا کوله. د طالبانو جنګ هم باطل او شیطاني جنګ بللی. عجیبه ده. ما ته هماغه زما خپله وینا وشوي چې تاسې کله کابل کې وینا کوله. صحیح ده. زه تاسو چلنج در کوم چې اول ما ته هماغه وینا زما ثبت شوې وینا راوښیه چې دا زه وایم. ما داسې ویلې دا زما دریځ و او دی له هماغه ورځې نه بلکې تر کومه ورځ چې ما اسلام پېژندلی یم د جهاد په ارتباط د اسلام نه زه پوه شوی یم. هغه جنګ چې په هغې کې یو بېګناه انسان مري، که دا کافر وي که مسلمان، دا یو نامقدس او ناسپېڅلی جنګ دی. ما دا ویل هغه جنګ چې په هغې کې یو بېګناه انسان مري، افغان او مسلمان خو پرېږدي، چې یو بېګناه انسان مري د اسلام له نظره دا یو مردود جنګ. همدې جګړې کې وژل کېږي اوس افغانان. تاسې مرګ ګورئ مې همدا ده. داسې جنګ چې څوک یې عمدن و قصدن طرحه جوړوي، پلان یې جوړوي، تصمیم نیسي، سره له دې چې پوهېږي په دې جنګ کې به دلته په دغه موقعیت کې دغه مهال بېګناه انسانانو ته هم صدمه رسېږي، مري به، وژل کېږي به، ژوبل کېږي به. دا جنګ مردود دی، د اسلام له نظره ناروا دی، ناسپېڅلی جنګ. په هغه جنګ کې چې یوازې افغان مري او هغه هم داسې افغان چې په جنګ کې دخیل نه ده، بل یې نه دی وژلی، د بل په خلاف یې وسله نه ده کارولې. داسې جنګ زموږ له نظره مردود دی چې د هر چا له لوري تر هر بیرغ لاندې تر هر شعار لاندې موږ مردود ګڼلی. اما د طالبانو په ارتباط دا خبرې چې تاسو له ما هېڅکله نه ده کړې ده او کله هم نه کوم. صحیح. د زما فبروري له نظره په طالبانو کې ډېر داسې دي چې دا جنګ ورباندې تحمیل شوی، ځمکه یې اشغال شوې، کور یې وران شوی، پلار ورور زوی یې وژل شوی، د ده د رقیب او حریف په لاس، قومي رقیب یې، سیاسي حریف یې چې په اقتدار کې شریک دي، د دولت د امکاناتو نه په استفادې، د دولت په توپ ټانک او جازونو نه په استفادې د هغه په خلاف جنګېدلی دی، له خپلې سیمې ایستلی دی، مهاجر دی، 6 میلیونه د مهاجر چې په بهر کې دي دا هم دغه دي. او د طالبانو ډېر داسې دي چې جنګ ورباندې تپل شوی، له جنګ نه پرته یې بل انتخاب نه درلودو. هغه طالب او بل هر افغان چې له ځانه دفاع ته مجبور شوی د هغه جنګ جایز جنګ. صحیح. هر هغه افغان چې د ازادۍ لپاره جنګېدلی، د بهرنیو ځواکونو په خلاف جنګېدلی، د هغه جنګ یو سپېڅلی جهاد. ښه، د فبروري د 29 نه را په دې خوا چې طالب امریکا هوکړه کړې، یو امریکایي هم نه دی وژل شوی، ولې ګورئ چې 10,000 افغانان وژل شوي پکې. دا هم جهاد. عرض مې دا ده چې د دې عامل څوک دی. که طالب له امریکا سره روغه جوړه کوي، معنا دا ده چې له کابل حکومت سره هم روغه جوړه ته چمتو دی. دا اوس چې طالب د دوحې په مذاکراتو کې کوم انعطاف ښودلی، د دولت له هیات سره مذاکراتو ته ناست دی او وایي هم چې زه سوله غواړم او اوربند ته چمتو یم، دا لوری دې ته چمتو نه دی چې شرایط داسې برابر کړي چې په اوربند باندې توافق وشي او هغوی مطمئن شي. زه دا حکومت نه منم، د دې حکومت تغییر غواړم. طالب هم دا خبر کوي، اکثریت افغانان هم دا وایي چې دا حکومت له بهره تعمیل شوی، تپل شوی حکومت ده. اکثریت افغانان تاسو چې هر کور ته لاړ شئ، په هر دسترخوان باندې هر غونډه کې به هم دا خبر واورئ چې دغه حکومت د جنګ عامل دی. حکمتیار صاحب، که په مو نه یې راته ځواب کړي، کومه جګړه چې د فبروري 29 نه دې خوا روانه ده دا جهاد دی؟ دا خو سړی په یعنې ما ته خپل موقف ووایو. نه، تاسې ویلي چې طالب جګړه جهاد وه، دغه جګړه چې د فبروري نه را په دې خوا 29 د فبروري نه پیل شوه دا جهاد دی؟ عرض مې دا ده چې که په دې جنګ کې هم یو څوک خپلې دفاع ته مجبور شوی، دغه جنګ جهاد، خپله دفاع ته مجبور شوی. که چا دغسې جنګ غوره کړی چې په هغې کې بېګناه افغان مري، زموږ له نظره دا ناسپېڅلی جنګ، نامقدس جنګ. مطلب واضح دی چې په دې کې هم وضعیت دغسې ده. زموږ پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم، یو سړي ترې تپوس وکړ، پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، دغه زما دسمال لاس مې دی، یو څوک یې رانه اخلي، ور یې کړم؟ وایي نه، مه ورکړه. که راسره وجنګېږي ورسره وجنګېږي.
وای که وجنګېدو او هغه زما په لاس مړ شو څنګه وای د هغه ژوند هغه مرګ هدر دی وای که زه وژلی سم وای ته شهید یو دسمات زموږ پیغمبر علیه السلام هغه ته همدا لارښوونه کړه بایبل وایي چې که رومي عسکر په ښي مخ په څپېړه ولې چپ مخ ور واړوه او که درته ویل چې یو فرسخ ما په پښه ویوسه 2 فرسخه یوسه خو زموږ پیغمبر فرمایي چې که چا تا دشمن هم درنه اخیستو نو مه یې ورکوه که در سره جنګېدو ورسره وجنګېږه که یې ووژلې که شهید دی که هغه وژل شو د هغه مرګ هدر دی اسلام نظر هم دغه ده چې څوک در باندې تیری کوي د دفاع حق لري. آقای حکمتیار گزارش ها از دوحه میرسانه که اما مسئله که قبلا اشاره کردم طالبان میگن مسائل باید بر مبنای فقه حنفی حل و فصل گردد ولی حکومت افغانستان میگن نه هم فقه حنفی هم فقه جعفری و هم حقوق بشری. با طالب موافق هستین یا با حکومت؟ با طالب موافق است. فقه جعفری باید کار گرفته نشه چون فقه حنفی فقه اکثریت جامعه است. مگر در ایران هم کسی به فقه حنفی اعتنای داشته و کدام قضیه هم به اساس فقه حنفی حل و فصل میشه چه سیاست‌های حکومت، سیاست‌های داخلی، چه خارجیش، چه معاملات مردم. اینجا فقه حنفی فقه اکثریت است. همه باید را به عنوان یک واقعیت قبول کنه. هیچ کسی هم حق نداره در رابطه به این مخالفت کنه. فقه حنفی فقه اکثریت است. در مسائل شخصی در نظام در مجموع باید همه قضایا مطابق به فقه حنفی حل فصل. در قضایای شخصی هر کس میتونه مطابق فقه خود عمل کنه. بین دو شیعه منازعه است، این منازعه باید مطابق به فقه جعفری حل شود. معنی این نیست که نه طالبان میتونه اداره بکنه و نه کسی دیگری که ما دیگر به کسی حق نمیتیم که در اینجا هیچ کسی هم مطابق به فقه جعفری غیر فقه حنفی عمل کنه. قضایای داخلی و شخصی بین دو طرف و دو جناح هم باید مطابق به فقه حنفی حل فصل. درست. آقای حکمتیار فرصت کوتاهی داریم. توقعتان از مذاکرات دوحه چی است؟ جمهوریت یا امارت؟ نه جمهوریت نه امارت. پس چی میخواین؟ یک نظام قابل قبول برای همه که در نتیجه توافق افغانا با میان میاد. نامش هم خود افغانا تعیین میکنن. نه نام امارت چیزی فرضی است، فرض است و نه هم جمهوریت. من پیشنهاد میکنم که یوازی امارت و جمهوریت که این وسیله اختلاف ساختن و این مالی تفاهم و مصالحهش بریم انتخاب کنیم دولت اسلامی افغانستان. مثلا چی نوع دولت اسلامی مانند ترکیه، عربستان، پاکستان؟ دولت اسلامی افغانستان. اسلام واضح است. اسلام خودش معیار است و ملاک. و ما به معیار و ملاک دیگری به الگوی دیگری ضرورت نداریم که بگوییم سعودی یا ترکیه. اسلام خودش واضح است. ما درباره نظام سعودی هم باید در روشنایی اسلام قضاوت کنیم. اسلام خودش واضح است. به حد واضح است که در کوچکترین مسئله زندگی فردی هم تا بزرگترین مسائل بین المللی اسلام هدایت روشن و واضح خود را داره و با آسانی میتونیم قضاوت کنیم که این نظام در این بخشش آیا مطابق به اسلام عمل کرده، عملش اسلامی است یا نه. اسلام خودش روشن است. نظام کنونی یک نظام اسلامی است. کدام نظام؟ نظام فعلی افغانستان. نظام فعلی افغانستان خدا یک نظام اسلامی بسازه. نه هست یا نه با باور شما؟ ما باید جواب واضح است. ما باید نظام اسلامی بسازیم. در این نظام چیزی که نیست اسلام است. چیزی که نیست اسلام است. اولین تقاضای نظام اسلامی است که حاکم و زعیمش آزاد باشه و برده کسی دیگری نباشه. غلام نمیتونه امیر شود در حکومت اسلام. درست. در حکومت که اسلام وجود نداره شما اومدین صلح کردید. اسلام بعد از اینکه ایمان را، عقل را، قوت را، ظرفیت را، توانمندی را به عنوان شرط امارت و مواصفات امیر گرفته، به این ترتیب آزادی را هم یکی از صفات اساسی امارت گرفته، یکی از مواصفات امیر گرفته. امیر باید آزاد و مستقل باشه و غلام نمیتونه امیر. درست. با این نظام آمدین صلح کردین در نظام اسلام. ما با این نظام صلح کردیم به خاطر از اینکه پیامبر ما با قریش صلح کرد. قریش مشرک، بت پرست
دشمن اسلام، دشمن پیامبر، قاتل صحابه که همه جنگ ها را علی پیامبر علیه السلام و صحابه اونا رهبری کردن و برانداختن. علی قریش هم صلح کردن. ما به معنای ای که صلح ما با این نظام به این معنا نیست که ما دیگه برای نظام صحه گذاشتیم و ایره یک نظام اسلامی میخوانیم، هرگز. درست. به طالبان پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف جدید دادین؟ ما ایره گفتیم که اگر طالب و حزب اسلامی دست به هم بتن، یک قسمت عمدی مشکلات کشور ما این بحران حل میشه. باور داریم که وحدت حزب و طالبا باعث خواهد شد که در اینجا یک حکومت قوی مرکزی به میان بیاید که کسی هم نتوانه او را تهدید کنه و در برابرش مشکلات خلق کنه. ما گمان میکنیم که باز هیچ گروه دیگری توانمندی را داشته باشه که در برابر این وحدت ایستادگی کنه. درست. ارزش‌های مشترکتان با طالبان چی اجازه است؟ بدین گفتیم که ما در این حکومت نیستیم، در هیئت حکومتی هم طبعا باید نمی بودیم، نیستیم. مذاکرات هم بین طالب و حکومت است، نه طالب و همه جهات‌های دیگر افغان. طالب به این ضرورت داره که با جهات‌های دیگری که در گذشته مشکلات داشت، در جنگ دخیل بود، کم یا زیاد، خوب یا بد، و اینا هم باید مشکلات خود حل کنه. ما حاضریم که متصل دور اول مذاکرات طالب و حکومت، اگر طالب خواسته باشه مذاکرات بین ما آغاز شد. ارزش‌های مشترک با طالب داریم. ارزش‌های بسیار زیاد مشترکی با طالب داریم. اسلام، نظام اسلامی، خروج نیروهای اجنبی، جنگ فعلی، خاتمه جنگ، صلح، حکومت اسلامی، نظام اسلامی، تطبیق شریعت، فقه حنفی و مسائل آزادی و استقلال افغانستان، داشتن یک حکومت نیرومند مرکزی مسلط بر کشور. درست. پس آقای حکمتی وقت طالب نقاط مشترک زیادی داره. درست. طالب فعلا با حکومت میجنگه، یعنی حمایت میکنین طالب؟ طالب را فکر میکنیم به جنگ وادار شد و موضوع ما در رابطه با طالب و جنگش تعبیر و تفسیر معنی است. به جنگ وادار شد و مو ترتیبی که ما به جنگ وادار شدم. کمونیست پدر مرا کشت، کمونیست دو برادر مرا شهید کرد، تا هنوز من نمیدانم در کجا دفن است. هزارها همسنگر مرا کشته، صدها هزار افغان کشته. ما به جنگ وادار شدیم. این نظام علیه ما جنگیده. درست. به صلح هم وادار شد. ما اولین حمله راکتی بر ما صورت گرفت. من در کوه هم نمیتونست تحمل کنه. زندانا را از اعضای حزب پر کرده، تا گوانتانامو را بردن، از گوانتانامو همه را رها کردن، القاعده را، داعش را، طالب را، قاچاقبرای بزرگ را همه را رها کردن، ولی تا هنوز هم زندانیای حزب باقی مانده. با وادار شدن که ما به جنگ وادار شده بودم، طالب هم به جنگ وادار شد. ما به صلح وادار نشدیم، صلح را خودم انتخاب کردیم. وقتی دیدم که وضعیت ایجاب میکنه که صلح کن. حتما میدانین که اسلام در رابطه با صلح و جنگ هدایات مشخص خود را دارد. چه زمانی مسلمان مکلف از جنگ کنه، سلاح برداره، علیه دشمن بجنگه، چه زمانی هم صلح کنه. ما و انتخابم به تشخیص و شناخت خود مسلمان گذاشته که ظروف را درک کنه، تشخیص کنه و در روشناییش مطابق به احکام اسلامی و دینی راهنمودهای اسلام تصمیم بگیرم. من وضعیت طوری یافتم که صلح را به نفع کشور یافتیم. زمانی که اکثریت نیروهای خارجی کشور ما را ترک کرد، 95% نیروهای خارجی برآمد، 5% باقی ماند. در مورد 5% هم اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که تا پایان 2016 هیچ سرباز امریکایی در افغانستان نخواهد. ما در این مرحله دیدم که صلح بهتر است. این ترجیح دادم که عوض از اینکه ما با امریکایی‌ها بشینیم با صلح با کابل صلح کنیم، چون افغانستان مربوط به افغان است. قضیه افغان‌ها رو باید افغان‌ها بین خود حل کنن. نباید در مورد آینده افغانستان و صلح بریم با امریکا بشینیم. موقف ما بود. تفاوت هم در رابطه با موضوع طالبان داریم. ما دیدم که فعلا این ایجاب میکنه که بیایم به صلح. باور کنین که جهاد را علیه امریکایی‌ها و ناتو ما اعلان کردیم. اولین فتوایی را که در رابطه با آغاز جهاد دادیم
ما ایران دادیم. درست. آقای حکمتیار، را که تیم ما درست است. اشاره کردین که در کوه‌ها شما را آرام نمی‌ماندن، حتی در کوه. او زندگی خوب بود در کوه‌ها یا در این خانه مفشر مجلل که ممکن بسیار مصرف هم شده باشه؟ از نظر شما مفشن جلوه میکنه ولی مفشن است. به گروه بخاطر از گروه‌هاش اگر مفشن میگویم به هر صورت ما در سنگرها خیلی 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 راضی تر از اینجا و احساس افتخارم میکنم. اراده برگشت هم داری؟ احساس سربلندی هم میکنم. اگر ایجاب کنه ولی حتما. در مذهب ما جهاد وجود داره، همیشه تا قیامت تا روز قیامت هم مسلمان مکلف است که آماده جهاد باشه. آمادگی هم داشته باشه، آمادگی ذهنی و عملی هم داشته باشه. این یک مکلفیت دینی، چون نماز، چون روزه، چون حج، چون فریضه دیگری، ولی ما ذهناً هم برزی آماده است. مگر ایجاب کرد صلح را انتخاب کردیم، ترجیح میدادیم میره به نفع اسلام و کشور خود میپنداشت. صلح کردیم، در حال به کابل آمدیم که در اینجا دشمن و رقیب سرسخت و آشتیناپذیریم در کابل. یعنی مردم منتظر باشه که آقای حکمتیار وقتی برمیگرده به سنگر جهاد اگر کشور ما مورد حمله قرار بگیره و نیروهای اشغالگر بیاین و کشور ما را اشغال کنن و دوباره کمر همت میبندون و سنگر میریم. درست. بسیار تشکر. آقای حکمتیار، قرار است سالگرد آقای دکتر نجیب الله در تالار روی جرگه تجلیل شود، اشتراک میکنید؟ این هم یکی دیگری از اقدامات شریرانه حکومت است که میخواهد پروسه صلح را سبوتاژ کند. ورنه در چندین سال مسئله تجلیل از درگذشت و اعدام نجیب این کار صورت نگرفت. امروز که مذاکرات در دوحه آغاز شده، دلیل از این یعنی چی؟ جزئی که طالبان را حساس کنند، جزئی که مجاهدین را تحریک کنند. نجیب قاتل صدها هزار افغان است، صدها هزار. پولیگون پول چرخی پر است از شهدای گمنام و در زمان نجیب پدر ما و برادر ما توسط نجیب کشته شد و نجیب رئیس جمهوری است که دو جنرال روسی بعد از اینکه به برک کارمل رهبر و استاد ایره چشم بسته و در یک موتر سیاه از ارگ کشید، هیچ کس هم از اعضای کابینه و کمیته مرکزی هم اطلاع نداشت که بر کارمل چه آمدن، چرا او را کشیدن، خبرم نشدن تا آخر نفهمیدن بعد از مگر که صدایش از خارج شنیدن و فردایش همین دو جنرال آمد و گفت که دیگه نجیب جانشین آقای ببرک کارمل. درست. آقای حکمتیار چه فکر میکنین شما؟ زیاد طرفدار دارین آقای نجیب که امروز نیست در افغانستان؟ اجازه بدین، حزبی که مولود اشغال است، حزبی که نیروهای خارجی را دعوت کرد، حزبی که رهبرش بعد از کشتن امین و توسط کماندوی روسی و اشغال کابل اولین سخنرانی خود را از رادیو ازبکستان نشر کرد و قاتل 1.5 میلیون افغان، مولود اشغال. عجیب نیست؟ درست. برگردیم به آقای دانش، اظهارات داشتن در بامیان. ما باور دارم که عکس العمل مردم شدید خواهد بود، عکس العمل طالبان هم شدید خواهد بود، عکس العمل مجاهدین هم شدید خواهد بود. درست. و مردم خودم میگویم در این مسائل باید بی‌اعتنا نباشیم. این خط بطلان است بر همه جهاد شما، بر همه قربانی های شما، بر همه شهادت های شما. درست. آقای حکمتیار فرصت کار کم است. ساده هم نیست. درست. بگردیم به سخنان آقای دانش که در بامیان مطرح کرد از 1126 و 1747 تا به 1357 نظام‌ها همه استبدادی بودند. موافق است؟ این هم یک شرارت دیگری است به خاطر سبوتاژ پروسه صلح. مگر ضرورت ای بود که آقای دانش بیاید در بامیان در یک جلسه رسمی در کنار رئیس جمهور ایستاده و میگوید که تاریخ 250 سالی افغانستان تاریخ حکومت یک قبیله کوچک بود. اینا به پشتونها اهانت کرده، یک قبیله کوچک خوانده، به رهبرای
ملت ما اهانت کردن، شخصیت‌های بزرگی که بر اصفهان هم حکومت کرده و بر دیلی هم حکومت کرده، قدرت بزرگ یک امپراتوری را ساخته، مایه افتخار تاریخی ما که مثالش هم کمتر در دنیا میابیم. و تو شخصیت‌ها اهانت میکنه و ایره حکومت اونا را حکومتی قبیلی کوچک میخوانه. یعنی چی؟ کوچک کیست؟ در حالی که حقیقت امریز، اجازه بدین برتان بگویم که حقیقت امریز که در این منطقه، در تمامی منطقه آسیای مرکزی به شمول ایران، افغانستان، در این بزرگترین جماعت قبیله پشتون هاست، بیش از 50 میلیون. درست. در هیچ کشوری هم شما به این سویه یک قومی را نمیابین که تعدادش به این پیمانه باشه. درست. آقای حکمتیار برگردیم. اجازه بدین کسایی که یک حکومت موروثی میخواند، در حالی که خودش از لحاظ مذهبی به امامت موروثی باور دارند، به امامت موروثی. اولادی علی رضی الله عنه را مستحق امارت میشمارند، مستحق امامت. و یکی از فرزندایش هم، نواسه‌هایش هم که نام امام غایب میتن، امام زمان، امام غایب. و او روز که ویدیو میشنم یک کسی میگفت که هیچ انسانی به دنیا نمیاد مگر به اجازه امام زمان. هیچ برگی هم از درخت نمیفته مگر به اجازه. بسیار تشکر آقای. اجازه میدین عرض کنم؟ خیلی کوتاه فرصت کسی که دو طبیعت است. یک طبیعتش هم از ایران است. در ایران هم حکومت فارسی هست. در ایران مدت‌ها یا حکومت صفوی‌ها بود، یا حکومت ساسانی‌ها بود، یا حکومت فارسی‌ها بود و همیشه هم اقتدار انتقال شده به شکل موروثی. مراجع مذهبیشان هم در ایران و در نجف است. قم و نجف دو قبیله‌شان است. و در اینجا هم شما می‌بینید که تمامی مراجع موروثی است. مقام مذهبی هم از یکی به دیگری به میراث رسیده. اینا میایید. درست. آقای حکمتیار فرصت خیلی کوتاه است. یک شمار مردم میپرسند که آقای حکمتیار در رأس حزب اسلامی با خلق دموکراتیک مشکل داشت، با طالبان مشکل داشت، با مجاهدین مشکل داشت، با حکومت آقای کرزی مشکل داشت، با حکومت فعلی هم که در صلح است، در یک راه باش نمیره و در مخالفت است. چرا یک زبان مشترک، یک راه مشترک با این حکومت‌ها پیدا نمیکنه؟ ما در زمان ظاهرشاه یک محصل بود، مصروف تحصیل در پانزه انجینری. مبارزه را آغاز کردیم به قسم یک عکس العمل. دین و ایمان ما مورد تعرض قرار داد. عقیدیم، غیرتیم، ایمانیم ما را وادار کرد مبارزه کنیم. کمونیست‌ها در برابر مبارزه ما در پانتون شکست خوردند. 3 سال بعد ما بر همه پانتون مسلط بودیم. در این مدت ما نه سلاح برداشتیم نه جنگیدیم، ولی تغییر نظام را می‌خواستیم، تغییر رژیم شاهی را می‌خواستیم، ولی جنگ نکردیم. جنگ زمان آغاز شد که کمونیست‌ها نخستین کودتای خود را برآورده انداختند، 26 سرطان به رهبری سردار داوود. و اولین ما در زندان بودم که سخنرانی سردار داوود شنیدم. ما را تهدید کرد و گفت که انگیزه انقلاب ما این بود که در اواخر نیروهای ارتجاعی بر نیروهای مترقی حملات خود را آغاز کرد. منظورش از نیروهای ارتجاعی ما بودیم، جوانان مسلمان، و منظورش هم از نیروهای مترقی کمونیست‌ها بود. درست. گویا که همی باعث شد انگیزه انقلاب ما بود. متصل شروع کردن به دستگیری افراد ما. صدها عضو برجسته نهضت جوانان مسلمان را به زندان کشید و همه‌شان توسط کمونیست‌ها به طور دستجمعی به شهادت رسیدن و در پلیگون پلیچرخی دفن شدند. جنگ بر ما در زمان داوود تحمیل شد. من متهم بودم به یک کودتا. محکمه غیابی ما صورت گرفت. به اعدام محکوم شد. عکسای من در تمام افغانستان پخش بود. و هر پلیس در هر چهارراهی هم موتورها را استاد میکرد و عکس من در دستش. ما به جنگ وادار شدیم. و حکومت‌های دست نشانده هیچ آزادیخواه هم نمیپذیرند. اگر یک آزادیخواه مورد خشم وابسته ها صورت میگیره، حکومت‌های دست نشانده، گناهی کی است؟ کی ملامت است؟ میشه ملامت کرد. درست. ولی در آخر اگر بپرسم، ما در این مدت با حکومت‌های استبدادی دست نشانده وابسته به اجنبی، مخالف ملت ما و مولود اشغال
باید حکومت ها جنگیدیم. درست. پس به گفتگوهای صلح عضویت در شورای عالی مصالحه را نمیپذیرین و آقای غیرت بهیر که قرار بود به دوحه برن نرفتن. موقفتان در برابر گفتگوها و حکومت فعلی چی است؟ حامی حکومت هستین، اپوزیسیون حکومت هستین، در گفتگوهای صلح در آینده شرکت میکنین یا نه جدا میرین به مصاف طالبا و مذاکرات میکنین؟ اگر حکومت را میپذیرفت که یک مرجع تصمیم گیری عالی به سطح دولت که در مورد همه قضایای مهم ملی به شمول صلح و جنگ آخرین مرجع تصمیم گیری باشه و همه جناحهای مطرح را هم تمثیل و احتوا کنه، ما در شرکت میکنیم. اگر در رابطه به صلح هم همیشه یک مرجع تصمیم میگرفت، هیئت تعیین میکرد، ترکیب هیئت، ریاست هیئت، طرح هیئت، خواسته های طرف و مدیریت روند صلح در مجموع مربوط میشد به مثل یک مرجع، ما حاضر بودیم در هم شرکت کنیم. گفتیم که همین مرجع ساخته شود، در هیئت شرکت میکنیم، در مذاکرات شرکت میکنیم، مواضیع خود توحید میکنیم، با دولت در موضوع واحد میشیم. و اگر این هم بر شما قابل قبول نیست، میترسین که انحصار صلح از کنترلتان برآید و حاضر نیستین که کسی دیگری هم در تصمیم امرایتان شریک باشه. شما میخواین به تنهایی تصمیم بگیرین، صلح به طور کامل در انحصار ارگ باشه، ویتو کنه، هر تصمیم نهایی رو او بگیره. در اون صورت ما حاضر هستیم به عنوان اپوزیسیون هم در شرکت کنیم، به عنوان اپوزیسیون هم حاضریم شرکت کنیم. ولی اونا حاضر نشدن که به عنوان اپوزیسیون ما در هیئت شرکت کنیم و بریم در مذاکرات صلح شریک باشیم. بسیار تشکر آقای انجینیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، از اینکه فرصت دادید. موفق باشین. بسیار تشکر. موفق باشین.